السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد او مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی دی هغه د مور پلار سره اوسېږي اوس غواړي چې بیل شي. جناب محترمه، د مور پلار سره اوسېدل د دې ځان ته خپل برکات دي. که یو سړی د مور پلار سره اوسېږي او ورسره وخت تیر کړي نو انتهایی ډیر زیات برکتونه به وویني. دا تجربه ده او تجربه دنیا کې منلی شوی شی دی. ساينس ټوله تجربه ده خو خلک یې مني. میډیکل نه دی، طب دا الف نواله تر یې پورې ټوله تجربه ده خو ټوله دنیا یې مني. نو تجربه دا ده چې کوم سړی د مور او پلار سره پاتې شوی دی هغه ډېر خیر موندلی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما رسول الله ته راغی وایي ښځه راته وایي چې د مور پلار سره دې نه اوسېږم. هغې ویل خوښه دې خپله د پلار ستا د جنت په منځنۍ دروازو کې یوه دروازه ده، اوس دې خوښه خپله. دا قرنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 قسمه خلک دي چې الله تبارک وتعالی به ورته د هغوی هغه بدله په دنیا کې ورکوي. یو هغه کس ته چې د مور او پلار سره څنګه رویه کوي. که د مور او پلار سره نیک رویه ورکړم دنیا کې به بدلی، او که د مور او پلار سره بد رویه وکړم دنیا کې به بدلی. پاتې شوه فتوا. دا خو تقوا خبرې مې درته وکړي. پاتې شوه فتوا. نو یو 4 فتاوی خو مې ورپسې وکتې. په دا هر یوې فتاوی کې لیکلي چې دا د ښځې حق دی که سړی صاحب استطاعتي بل کور نیولی شي. حتی فتاوا محمودیه کې خو لیکلي که د کرایې استطاعت ورسره چې کرۍ باندې ځان ته بل کور نیوی شي ام کور به بل نیسي. دا د ښځې مطالبه کوي. ښځه ورته وایي زه ستا مور او پلار سره نور نه اوسېږم، وره جنګ جګړې کېږي. دا مسله مې 3 فتاوو کې وکته خو ټولو کې اعلی خوندور او بهترینه فتاوا بینات کې لیکلې وه. فتاوا بینات کې ډیره اعلی مزیدار لیکلی و. ما خو چې وکړه هغه تعبیرات به زه یا وکړی شم یا به یې ونه کړی شم، خو ډیره ناشنا و. هغې کې لیکلي و چې یاره دا د ښځې حق دی، شریعت نے عورت کو الگ رہائش کا حق دیا ہے. دی حق ورکړی دی چې ښځه د ځان ته مستقله بیله اوسېږي. نو د دې صورت کې وایي په کار دا دی چې د والد د شوهر د خاوند د والدینو سره چې دا روزانه جګړې کوي او هغوی ته تکلیف رسوي نه دی نه. خو بهترینه خبره دا ده چې الګ رهایش اختیار کړي، بل ځای کې جدا اوسېږي. خو لیکن وایي د دې بیا دا مطلب نه چې که د رهایش جدا که بیا به د مور او پلار سره تعلق پرېږدي، نه، بلکې په دې نیت به یې کوي چې د دوی کومه بیادبي زموږ نه کېدله چې هغه بیادبي نوره رانه ونیسي. اخره کې لیکلي وایي غرض خود کو قصوروا سمجھ کر الگ ہونا چاہیے. داسې نه چې وایي خپل ځان به قصوروار ښیي چې یاره موږ کې دا کمزوري و او دا قصور په موږ کې و چې د مور او پلار هغه ادب هم ونه شه ساتلی. مور او پلار به په دې نه ملامته کوي چې ولا زه خو ډېر ښه سړی یم خو هغوی مې نه مني. نو دا ډېره بې خونده خبره وي. نو بیا بهرحال نورې کیسې م ورسره کړي وایي که چېرته خاوند صاحب استطاعت نو بیا به مستقل کور ورته نیسي چې هغه به مستقل کور او که نه استطاعت نه نو بیا دې په همدغه کور کې وایي داسې ځای ورته جدا کړي چې هغې کې کمره وي، بیت الخلا وي، باورچی خانه وي، یعنې یو پکې کوټه وي، یو پکې بیت الخلا وي، یو پکې اشپزخانه او باورچی خانه وي، او د قرنګې داسې یو ځای وي چې هغې کې د ښځه خپل سامان کېږدي او تاله ور واچوي او دغه یې دا څه ورته وایي. بیا مطلب دا دی چې چابي به یې همدې سره یو دغه به وي. خو لنډه اوږده دا د قرنګې د بهشت زیور حواله هم په رانقل کړې ده. وایي کور کې داسې یو ځای په کار دی چې هغه ځان ته مستقل دغه کړي چې هغې کې دا ښځه خپل سامان کېږدي او د هغې د قفل کنجي وایي دې سره یي، د قفل د تالې ته وایي قلف چې ورته وایي، وایي د دې چابیانې ورسره یي او بیا په کار دی چې هغې کې بل څوک دخل اندازي ورسره نه کوي. او دا د دې سره دغه بهشتي زیور صفحه 333 رهنے کے لیے گھر ملنے کا بیان. د قرنګي امداد الفتاوا کې کتاب الطلاق کې ډېره ناشنا مسله مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي ده چې دغه وخت کې د مور او پلار نه جدا کېدل دا د مور او پلار ترک اطاعت نه دی. داسې نه دی چې د هغوی خبره نه منل دي، ځکه دا د دې ښځې په دې باندې حق دی. او حواله په د فتاوا شامیره نقل کړي وتجب لها سکنا فی بیت خال عن اهله. د دې سړي دپاره د ښځې په دې سړي باندې حق دا دی، تجب دا وګوره د وجوب خبره ده، سکنا چې بیل ځای به ورته نیسي، خال عن اهله چې هغې کې به د دې سړي خلک ورسره نشته. بیا وایي فی البدایع الصناعي حواله را نقل کړي ده لو اراد ان یسکنها مع ضرتها او مع حمایها کامه و اخته و بنته فابت فعليه ان یسکنها فی منزل مفرد. دا وګوره باب کتاب نکاح باب النفقه.
نو وای فتاوا شامی کې لیکي کدا سړی د خزې د خپل مور سره خور سره یا لورګانو سره اوسې او غورته دي سره زنه اوسېګم بیا په مستقل بیل منزل کې اوسوي چې دغه کې د دې د ژوند ټول ضرورتونه پکې وي د قرنګي دا مسله آپ کے مسائل اور ان کا حق حلم راخشته دا آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد اتم صفحه 1502 مکتبه لودیانوی کنه هغه وای والدین او عنوان دا ور کړی والدین کی خوشی پر بیوی کے حق تلفی جائز نہیں. بهرحال داسې مختلفي فتاوا محمودیه مې درته ویلې فتاوا محمودیه کې ډېر ناشنا تفصیل ور باندې کړی دی چې دا ښځه د دې سړي نه دومره مطالبې نه کوي چې دا سړی بیا سبا قرضدار یا په نورو مسلو په مصیبتونو باندې اخته وي خو لنډه اوږده دا ده که بالفرض د دې ښځې او د دې مورې یا د دې پلارې ګزاره نه کېږي او هر وخت په کور کې جنګونه وي نو بیا ادبیانې چې کېږي او بد اخلاقیانې پکې کېږي د هغې نه ښه خبره دا ده چې په آرام او بهترین ترتیب سره په بې اجازت سره ترې اجازت واخلي او بیل مستقل کور په کرایه ونیسي که وسې وي که نه هم دې کور کې د ترتیب ورته برابر کې بیل دی اوسېږي خو د مور او پلار حق ګوره په خپل ځای باندې دی د هغې حق تلفي به نه کوي نور شریعت کې دا اجازه شته دی چې ښځه سړی په ځان ته مستقل بیل کور کې اوسئ دا د مور او پلار نافرمانی نه ده. السلام